هغه کېدای شي یو هلک وي. راځه چې پیل یې کړو. چالان شه. ولې نه چالانیږي؟ مینې رنج راکړه. ستونزه دلته ده. څه دي؟ دغه وګوره. کاربیټر سم کار نه کوي. وګوره میتو، خرابي دلته ده. کاربیټر کولای شي چې جوړ کړي. دغه تخنیک مې زده دی. او یو تخنیک. خو ستاسو مرستې ته اړتیا لرم. دا استنجاق وګوره. کله چې ما انجن روښانه کړ دغه استنجاق ته ښکته فشار ورکړه. یوازې یو ځل بیا. کار کوي. اوس یې په تخنیک پوه شوې؟ کاربیټر مینې د خدای په امان، ما سره دې ډېر ښه کومک وکړ. د ریل یو قطار راځي، اوس به موږ باندې ډېره ناوخته شي. زین شه ونجلۍ په دا مخ دې څه کړي دي؟ له کاکا سره مې مرسته کوله. یو تراکتور ترېمه و. یو تراکتور؟ نور څه؟ کاربیټر ژر شه دا د خپل کاکا کره یوسه. دا د لیلا ورېنداره دی. انا مور وویل چې هغه به ډېر زر یو ماشوم دنیا ته راوړي. اوس زر شه او په لاره کې ونه درېږې. مینې په لاره کې ونه درېږې. سلام کاکا. سلام مینه. سلام د کاکا ښځې. مینې تا سره څه دي؟ د لیلا ورېندارې لپاره یو شی. هغه چیرې ده؟ زه دلته یم. څومره ښه. انا مې درته استولی دی ورېندارې. ټول مهربانه دي. دا هم د ماشوم لپاره. څومره ښکلی. ماشوم څه وخت دنیا ته راځي؟ په همدې څو ورځو کې. ورېندارې آیا ماشوم به د خپلې مور کره دنیا ته راوړې؟ څه وایې د مور کره؟ زما لومړی لمسی باید همدلته پیدا شي. لمسی خو کاکا کیدای شي چې نجلۍ وي. یوه نجلۍ؟ البته چې نه، باید هلک وي. رښتیا لورې داسې شومې خبرې مه کوه. زموږ په کورنۍ کې لومړی ماشوم تل هلک وي. چیرته ځې کاکا؟ بانک ته د نوي منیجر لیدو ته. زه کولی شم در سره لاړه شم؟ زه هم. ښه راشئ، خو بیا د نجلۍ په باب خبرې ونه کړئ. پوهېږې مینې د یو هلک درلودل د کورنۍ د ویاړ سبب ګرځي. ویاړ؟ هلک کورنۍ ته نوم ګټي. نوم؟ چوپ شه میتو. یو هلک د دارایۍ وارث وي. په ژوند کې د هلک نه یو شی جوړیږي. کیدای شي یو ډاکټر، یو وکیل، یو بانکدار او حتی یو وزیر شي. حتی یو وزیر؟
سلام مینې، مور دې څنګه ده؟ و میمن خان هغې د هغه پیسو نه چې تاسو د غوا د اخیستلو لپاره پور ورکړی وې ډېره خوشحاله وه. زه غواړم چې د بانک نوی منیجر وګورم. زه منیجره یم، کولی شم مرسته در سره وکړم؟ منیجره؟ خو ته یوه ښځه یې. زما په فکر تاسو د تراکتور لپاره د پور اخیستو ته راغلي یاست. هیله کوم د دې لارې. او میتو آیا هغه ډېر عجیبه نه دی؟ قابله خبره شوې ده او امکان لري چې لیلا ډېر ژر خپل ماشوم دنیا ته راوړي. ما وعده کړې ده چې لاړه شم. زه کولی شم تا سره لاړه شم؟ سمه ده سمه ده، په لاره کې به نه درېږي. زه هم کولی شم. یقینا چې نه. ما یوازې لالیا د خوسي د پیدا کېدلو په وخت کې لیدلې ده. آیا ډېره جالبه نه ده؟ ګرمې اوبه راوړئ، وخت ډېر کم دی. او مینه بهر ولاړه ده، خپل تره سره غږېږي. مینې ما سره راشه. چېرته ځې کاکا؟ د اورګاډي تمځای ته ځم تر څو د دغه خوشبخته ماشوم پلار راولم. آیا هغه د ښار نه راځي؟ هو، د خپل د ښکلي ماشوم لیدو ته. دا څه دی؟ هغه کومه ستونزه لري؟ نجلۍ ده. یوه نجلۍ؟ څنګه امکان لري؟ دا خبر روي ته څنګه ووایم؟ نه نه، زه نشم ویلی، دا نشي کېدی. شوبه د چرګانو په فارم کې ده. سلام شوبه. هغه څه چې ما غوښتل لمسی و، خو د یوې لمسۍ څښتن شوم. میرمن خان ته وګوره. سلام میرمن خان. نجلۍ څه په کار راځي؟ یوازې د مسؤلیت پیټی دی، بار دی. زموږ ښوونکی. سلام ګرانې. بایسکل؟ ښځه؟ ښځې له مخې نه مې لرې شه. ژر کوه، چالان شه چالان شه. کاکا تیل غلا شوي دي. واه اورګان دی، واه اورګان دی. او نه، اورګاډی میتو. دا څنګه پېښ شول؟ تراکتور، پیسې، کوم شی مې چې لاس ته راوړی و. چالان شه چالان شه، موږ به څنګه ژوندي پاتې شو؟ او میتو زر شه، هلته ودرېږه، ما سره مرسته وکړه، ټېله یې کړه. او میتو فکر وکړه. کاربیټر. او تخنیک. کاکا کله چې ما وویل انجن ولګوه. ونجلۍ څه کوې؟ او پرېږده چې کار وکړم. او میتو ته یو هوښیار مرغې. مینې تا تراکتور وژغوره. څنګه پوه شې چې څه وکړې؟ کاکا انجن هم کار کولی شي. او حتما یې کولی شي. ته خو زما ورېره یې. پلاره روي ستړی مه شې. یو عجیب خبر. هلک دی؟ نه خو ښه ده. نجلۍ ده. دا ډېر عجیبه ده، زړه مې ډېر غواړي چې ویې ګورم. او ډېره ښکلې ده. لیلا زما لمسۍ دلته راوړه.
ولې یو جلۍ سره دومره مرسته کوئ؟ ښه اوس زمانه بدله شوې ده، مقصد مې انجونې د هلکانو په شان ښې دي، که چیرې د هغوی سره یو شان رفتار وشي. نن ورځ ډېرې ښځې کار کوي او د خپلو کورنیو سره مرسته کوي. یو نجلۍ کولی شي چې هر کار وکړي. هغه کولی شي چې یوه ښوونکې شي، کولی شي چې ډاکټره شي، هغه کولی شي یوه بانکداره وي، کولی شي چې یوه کورنۍ ته پرمختګ ورکړي، او کولی شي چې یو میخانیکه شي. او ضروري نه ده چې یوه لیک ضروري نه ده چې یوه لیک وي.